Welcome back to our YouTube channel. نن به موږ په دې ویډیو کې زده کوو چې موږ به د یو کس سره په غوسه کې یعنی د غوسې په حالت کې انګلیش څنګه وایو. د دې ویډیو مطلب هرگز دا نه دی چې تاسو د یو کس سره جنگ لانجه وکئ او انګلیش ووایئ. خو چې انګلیش زده کول غواړئ نو بیا به تاسو هر یو سنټنسز او تاسو له پکار دي چې بیا په هر سچویشن باندې تاسو خبرې اترې وکئ، کنورسیشن وکئ. نو ویډیو ډیره انفارمیټیو ده او ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مو. سو لیټس سٹارټ. خپل کار سره کار ساته. کله چې منګه یو کس ته په پښتو کې وایو چې خپل کار سره کار ساته نو بیا به په انګلیش کې داسې وایو get alive. get alive د خپل کار سره کار ساته. You always do this with me. ته همیشه ما سره داسې کوي. کله چې ته یو کس ته داسې وایې چې ته همیشه ما سره داسې کوي نو بیا به په انګلیش کې داسې وایې You always do this with me. You never care about me. ته کله هم زما پروا نه ساتي. کله چې ته په انګلیش کې چاته ویل غواړې چې ته کله هم زما پروا نه ساتي، ستا سره زما پروا نشته، یعنی ته زما خیال نه کې، نو بیا به په انګلیش کې داسې وایي You never care about me. Never mind, you never get it. Never mind, you never get it. پرېږده ته بالکل نه پوهیږي. Never mind, you never get it. پرېږده ته بالکل نه پوهیږي. د دې سنټنس مطلب دا دی چې ته به کله هم پوهه نه شي. Never mind, you never get it. You don't understand what I say. You don't understand what I say. زه چې څه وایم ته نه پوهیږي. You don't understand. ته نه پوهیږي. What I say څه چې زه وایم. Do what you want to do. وکه چې څه کول ته غواړې، یعنی چې څه کولی شي وکه. کله چې ته یو کس ته داسې وایي په غوسه کې چې څه کولی شي وکه نو بیا په انګلیش کې داسې وایي Do what you want to do. That doesn't make sense. That doesn't make sense. د دې هیڅ مطلب نشته. That doesn't make sense. د دې هیڅ مطلب نشته. زما پتا یقین نشته. I don't believe you. زما پتا یقین نشته. I don't believe you د دې سنټنس مطلب دا دی چې زما پتا باندې یقین نشته. کله چې ته یو کس ته وایې چې زما پتا باندې یقین نشته چې ته به دا کار وکړې نو بیا په انګلیش کې داسې وایي I don't believe you. زما پتا باندې یقین نشته. I have no idea. I have no idea. ما ته پته نشته. کله چې ته په انګلیش کې ویل غواړئ چې ما ته پته نشته نو بیا به داسې وایي I have no idea. ما ته پته نشته. Calm down. خاموشه شه. کله چې ته یو کس ته وایې چې خاموشه شه، چپ شه، نو بیا به وایې Calm down. خاموشه شه. CALM په دې کې دا L سایلنټ دی، دا ویلی شي Calm down. خاموشه شه. Come what may, I won't give you money. چې څه هم وشي پیسې نه در کوم. Come what may د دې سنټنس د دې مطلب دا دی چې څه هم وشي دا تاسو په هر ځای کې یوز کولی شئ. Come what may چې څه هم وشي I won't give you money. زه به تا ته پیسې در نه کم. Want دا will not دی. Want دا په اصل کې will not دی. I will not give you money. زه به تا ته پیسې در نه کم. زه ستا نه نه ویریږم. کله چې ته یو کس ته په غوسه کې وایي چې زه ستا نه نه ویریږم نو بیا په انګلیش کې داسې وایي I'm not afraid of you. I'm not afraid of you. زه ستا نه نه ویریږم. I'm not afraid of you. زه ستا نه نه ویریږم. He is afraid of you. هغه ستا نه ویریږي. کله چې ته په انګلیش کې ویل غواړې چې هغه ستا نه ویریږي نو بیا به داسې وایي He is afraid of you. هغه ستا نه ویریږي، یعنی هغه ستا نه ایریږي. You can't even touch me. You can't even touch me. ته ما ته ګوتې هم نشي راوړی. کله چې ته یو کس ته په انګلیش کې داسې ویل غواړې چې ته ما ته ګوتې هم نشي راوړی نو بیا به په انګلیش کې داسې وایي You can't even touch me. ته ما ته ګوتې هم نشي راوړی. دا can't دا د cannot شارټ فارم دی. You cannot یا you can't
even touch me. ته هغه ته ګوتې هم نشي وړلی. کله چې ته په انګلیش کې داسې ویل غواړئ چې ته هغه ته ګوتې هم نشي وړلی نو بیا به داسې وي you can't even touch him. you can't even touch him. ته هغه ته ګوتې هم نشي وړلی. کله چې هم راشي په آخره کې نو د دې مطلب دی هغه. do it if you are bold enough. که همت در کې وي نو وکړه. کله چې موږ پښتو کې وایو چې که همت در کې وي نو وکړه نو بیا په انګلیش کې داسې وایو do it if you are bold enough. د دې سنټنس مطلب دا دی که زور در کې وي نو وکړه نو بیا په انګلیش کې داسې وایي do it if you are bold enough. I will hang you. I will hang you. زه به تا را ځوړند کم. کله چې ته په پښتو کې چاته ویل غواړې زه به تا را ځوړند کم نو بیا په انګلیش کې داسې وایي I will hang you. زه به تا را ځوړند کم. د دې مطلب بل هم راځي. د دې مطلب دا هم راځي زه به تا پانسي کم. هنګ پانسي کول ته هم وایي او ځوړندول ته هم وایي I will hang you. زه به تا را ځوړند کم یا زه به تا پانسي کړم. I will break your teeth. دا غاښونه به در باندې مات کم. کله چې ته په انګلیش کې په غوسه کې چاته ویل غواړې چې دا غاښونه به در باندې مات کم نو بیا به داسې وایي I will break your teeth. دا غاښونه به در باندې مات کم. I will دا فیوچر ته اشاره کوي او break دا ماتولو ته وایي your teeth ستا غاښونه. I lose my mind and anger. I lose my mind and anger. په غوسه کې زما دماغ کار پرېږدي. کله چې ته یو چاته ویل غواړې چې په غوسه کې زما دماغ کار پرېږدي بالکل مې دماغ کار نه کوي چې څوک مې څنګه ووه نو بیا په انګلیش کې داسې وي I lose my mind and anger. enough is enough. بس بس بس. کله چې ته یو کس ته په پښتو کې داسې وایې چې بس بس هغه یو کار کوي یا خبرې کوي یا ډېر خبرې کوي نو ته ورته پښتو کې هم داسې وایې بس 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 نو بیا په انګلیش کې داسې ویلی شي enough is enough. بس بس. don't mess with my mind. don't mess with my mind. دماغ راته مه خرابوه. کله چې ته یو کس ته ویل غواړې چې دماغ راته مه خرابوه نو بیا به په انګلیش کې داسې وایي don't mess with my mind. دماغ راته مه خرابوه. why are you getting mad at me. ته په ما باندې ولې داسې سور سور راځي why are you getting mad at me. یعنی په اصل کې د دې سنټنس مطلب دا دی چې یو کس ډیر زیات غوسه وي او په تا باندې داسې تیز تیز درځي نو بیا ته ویلی شي why are you getting mad at me. he is furious with his brothers. هغه خپل ورونو ته ډیر په غوسه دی. he is furious. furious معنی ده ډیر په غوسه with his brothers خپل ورونو ته. که چېرته دلته د اس په ځای باندې تاسو واز ولګوئ نو د دې نه به بیا جوړ شي he was furious with his brothers. هغه خپل ورونو ته ډیر په غوسه و. په اولني سنټنس کې دی he is furious with his brothers. د دې معنی دا ده چې هغه خپل ورونو ته غوسه دی یعنی اوس هم په غوسه دی او he was furious with his brothers د دې معنی ده چې هغه غوسه و یعنی دا past tense طرف ته اشاره کوي. I will show you. I will show you. زه به تا سره ګورم. I will show you. زه به تا سره ګورم. کله چې ته یو کس ته وایې چې زه به تا سره ګورم نه دې پرېږدم نو بیا به داسې وایې په انګلیش کې I will show you. زه به تا سره ګورم. I will show him. زه به هغه سره ګورم. I will show him. زه به هغه سره ګورم. I will show him. زه به هغه سره ګورم. I will show them. زه به هغوی سره ګورم. کله چې ته په انګلیش کې وایې چې زه به هغوی سره ګورم I will show them نو بیا په انګلیش کې داسې وایې I will show them. زه به د هغوی سره ګورم یعنی هغوی زه نه پرېږدم. He showed the money. He showed the money. هغه پیسې را غوزار کړي. کله چې یو کس داسې روپۍ د ګزار کړي داسې په غوسې سره نو ته ویلی شي He showed the money. هغه پیسې را وغورځولې. He showed the documents. هغه کاغذونه را وغورځول. He showed the documents. هغه کاغذونه را وغورځول. Documents وایي کاغذونو ته. Watch your mouth. Watch your mouth.
د خولې ته خو دې وګوره. کله چې موږ په پښتو کې چاته وایو چې د خولې ته دې وګوره نو په انګلیش کې بیا داسې وایو watch your mouth د خولې ته خو دې وګوره. who says څوک وایي. کله چې موږ په پښتو کې وایو څوک وایي چا وویل بیا په انګلیش کې داسې وایو who says. who said د دې مطلب دا دی چې چا وویل. who says مطلب دی چې څوک وایي. who said مطلب دی چا وویل. said دا د says second form دی او says دا first form دی. who said چا وویل. I want spare you. I want spare you زه به تا پرېنږدم. یعنی کله چې په انګلیش کې ته چاته وایې چې زه به تا پرېنږدم I want دا د will not short form دی. I will not spare you تاسو داسې هم شئ ویلی او I want spare you داسې هم تاسو ویلی شئ. I want spare him زه به هغه پرېنږدم. I want spare him زه به هغه پرېنږدم. کله چې ته په انګلیش کې داسې ویل غواړې نو بیا به داسې وی I want spare him زه به هغه پرېنږدم. What do you mean. What do you mean ستا څه مطلب دی. کله چې ته یو چاته وی چې ستا مطلب څه دی نو بیا به په انګلیش کې داسې وی What do you mean ستا څه مطلب دی. What do you think you are ته ځان ته اخر څه وی. کله چې موږ په پښتو کې وایو چې ته ځان ته اخر څه وایي ته یې څوک نو بیا په انګلیش کې داسې وی What do you think you are. What do you think of yourself ته ځان ته اخر څه وایي. د دې سنټنس هم دا مطلب دی چې ته ځان ته اخر څه وایي او د دې بره سنټنس هم دا مطلب دی. What do you think of yourself. Lower your voice اواز دې په مزه کا. کله چې ته یو کس ته وایې چې اواز دې په مزه کا اواز دې په قلاره کا نو بیا به داسې وایي په انګلیش کې Lower your voice اواز دې په مزه کا. It's all because of you. It's all because of you دا ټول ستا په وجه. کله چې ته یو کس ته ویل غواړې چې دا ټول ستا په وجه نو بیا په انګلیش کې داسې وایي It's all because of you دا ټول ستا په وجه. Do whatever you want. Do whatever you want کوه چې څه ته غواړې کوه. کله چې ته یو کس ته وایې چې څه ته کولی شي کوه لاس دې آزاد او توره دې تیره نو بیا په انګلیش کې داسې وایي Do whatever you want کوه چې څه ته کولی شي یعنی چې څه ته غواړې. Whatever مطلب دی چې څه هم. Mark my words. Mark my words زما خبره ځان سره ولیکه. د دې سنټنس مطلب دا دی چې زما خبره په یاد ساته. Mark my words. I have nothing to do with this. I have nothing to do with this زما په دې کې هیڅ کار نشته. کله چې ته یو کس ته وایې چې زما په دې کې هیڅ کار نشته نو بیا به په انګلیش کې داسې وایي I have nothing to do with this. You have no idea who am I. You have no idea who am I تا ته پته نشته چې زه څوک یم. کله چې ته یو کس ته وایي چې تا ته پته نشته چې زه څوک یم نو بیا په انګلیش کې داسې وایي You have no idea who am I تا ته پته نشته چې زه څوک یم. Be in your limits. Be in your limits په خپل حد کې اوسه. کله چې یو کس ډېر خبرې کوي سوا خبرې کوي نو ته هغه ته ویلی شي Be in your limits په خپل حد کې اوسه. What brings you here تا دلته ولې راغلی. کله چې ته یو کس ته وایې چې ته دلته ولې راغلی نو بیا په انګلیش کې داسې وایي What brings you here. What are you ته څه شی. کله چې ته په پښتو کې چاته وایي چې ته څه شی نو بیا په انګلیش کې داسې وایي What are you ته څه شی. I will slap you. I will slap you د دې سنټنس مطلب دا دی چې زه به دنه څپېړه وباسم یعنی زه به دنه څپېړه درکم. slap وایي څپېړې ته. I will slap you یعنی زه به دنه یو څپېړه پورته کم. Sit silent otherwise be off from here. Sit silent otherwise be off from here. غلی کښېنه ګنې بیا د دې ځای نه ورکېږه. کله چې موږ پښتو کې چاته وایو چې غلی کښېنه شور مه کوه ګنې بیا د دې ځای نه ځه نو په انګلیش کې به داسې وایي Sit silent otherwise be off from here. Sit معنی ده کښېناستل silent
خاموشه. otherwise ګنې be off معنی ده ورکېدل. from here د دې ځای نه. how dare you abuse my brother تا دومره جرأت څنګه وکړو چې زما ورور ته دې کنځلې وکړې. کله چې موږ په پښتو کې وایو چې تا دومره جرأت څنګه وکړو چې زما ورور ته دې کنځل وکړه نو بیا به په انګلیش کې داسې وایي how dare you abuse my brother how dare you abuse my brother تا دومره جرأت څنګه وکړو چې زما ورور ته دې کنځل وکړه. get out of my sight get out of my sight د دې سنټنس مطلب دا دی زما د سترګو نه پناه کېږه یعنی زما د نظر نه پناه شه. get out of my sight sight وای نظر ته. talk with manners په سړیتوب خبرې کوه. کله چې موږ یو کس ته وایو چې په سړیتوب خبرې کوه نو بیا به په انګلیش کې داسې وایو talk with manners په سړیتوب خبرې کوه. I will see you mind it یاد ساته ګورم بخه. کله چې موږ یو کس ته وایو چې یاد ساته در سره ګورم به ښه دې ونه کړه نو بیا په انګلیش کې داسې وایي I will see you mind it. نو زه وایم دا ویډیو به بس هم دومره بس وي ځکه چې ویډیو موږ نوره اوږده کوو نو بیا هم دې سره تاسو بور کیږئ. زما امید دی چې دې نه به تاسو ډېره زده کړه کړې وي. که تاسو دې نه 5-6 سنټنس هم زده کړي وي نو دا ډېر څه دي.